خجی پیج لیاوټ زموږ سره ختم شو. اوس په موږ د خیره شروع کوو ریفرنسز ویل کېږي تعلق ته. اوس په موږ مثال په تور باندې د تعلق څنګه جوړو د دې یاد ساتئ په دې کې د ټولې خبرې مطلب لازمي دي ډېر، خو چې څوک یې استعمالوي د هغه دپاره لازمي دي، څوک یې نه استعمالوي د هغه دپاره لازمي نه دي. لاول نمبر خو به زه ځم چلته کې مونږ به کنټرول انټر ووهو نو مونږ به لاړ شو دې ټیبل آف کنټینټ مطلب د لیکلو دپاره ټیبل جوړ کړئ. ما په دې ځای کې ولیکو ټیبل آف کنټینټ. دا وایي څه ده؟ کم کتاب کې چې انډیکس دي یعنی فهرست د هغې فهرست کار په دې کې زموږ سره په دې ریفرنسز کې کېږي. کله مونږ مثال په طور باندې چپټرې دي هر څه دي هغه مونږ مثال ورکړي لکه ما دلته کې دا لیکل وکړو دا زموږ سره یو کتاب دی. دې کې یاد ساتئ دا سپیسینګ پیج لیاوټ کې مونږ زیرو کړی دي، دا به مونږ آټو ته بدل کړو بیا به صحیح شي. کنټرول سی او لاندې مې ټول پیسټ کړو. دا زما سره مختلف یو غټ کتاب دی. اوس زه غواړم چې په دې ځای کې زموږ سره یو په دې سر کې اوس مال بره سر ته لاړم په دې سر کې ما سیجل وکړو انټر مې وښکته مې کړو. دلته مې ولیکو چپټر نمبر 1 صحیح شو جی. دا چپټر نمبر 1 ما ولیکو. دا به لږ خوسکې راغټ هم کړم او لږ خوسکې بولډ به هم کو او که کلر ولا چینج کوو چینج کوي ولا لږ به ولا مختلف کړو داسې. دا چپټر نمبر 1 اوس زه ولاړم کنټرول سی په دې بل پیج باندې پیجونه خو زموږ سره ښه کافي دي نو لږې کموم دونه پیجونو ته خو حاجت نشته. بس دا زموږ سره یو پیج به خیر بل جوړ کړو ځکه چې کم از کم 3 خو پوره دي جوړ شو چې په اولنی چپټر 1 شو زموږ سره په دویم نمبر پیج. په دې ځای کې ما چپټر 2 ولیکو. دا چپټر 2 شو او په دې ځای کې ما چپټر 3 ولیکو. اوس زه دا خبره کوم چې د دې لپاره د یو قسم له ټیبل جوړ شي. دې لپاره چې یاره مثال په طور باندې مونږه د دې ځای نه که ځو او چپټر یې بدلو نو مونږ ته خو دا پته نه کېږي چپټر 1 په کم نمبر پیج دی، چپټر 2 په کم نمبر پیج دی، چپټر 3 په کم نمبر پیج دی. نو دې دپاره به مونږ دلته کې یو انډیکس جوړو فهرست. نو د هغې فهرست نه خلک بیا کتاب کې مطلب هغه چپټرو ته ځي د پیج نمبر په حساب باندې. نو ریفرنس کار دا کوي. نو دې طریقه کار دا دی هر یو چپټر ته به ځئ هغه به سلیکټ کوئ او 8 ټیکس کې به لیول ووهئ نو دی به بدل شي. بیا به دلته کې لاړ شئ دا به سلیکشن وکئ 8 ټیکس کې به دې له هم لیول 1 ورکئ، لاندې ورغئ دې له به هم لیول 1 ورکئ او دلته کې بل نور خو شته نه. دا زموږ سره ټول لیول 1 کې مونږه وکړو. اوس که مونږ دلته کې لاړ شو په دې ځای باندې کرسر کلیک کړو ټیبل آف کنټینټ ته لاړ شو انسرټ ټیبل آف کنټینټس ووهو نو په دې ځای کې نور ګوتې به مونږ نه وو دا ټول لا روان دي. اوس په دې ځای کې ټیب لیډر دا ډاټ چې د دې سټایلونه دي نو مطلب لاین کا دا لاین شو. دې کې زموږ سره بس دغه کار دی شو لیول نو مطلب په دې ځای کې چې موږ ته کوم دا 3 لیولې ښیي که نه نو که تاسو سیوا کوئ د دې ځای نه سیوا کېږي هم. صحیح شو چې اوس په تاسو په خپله پته ولګي لیولې سیوا نه شوې. اوس دې ځای کې تاسو وګورئ چپټر 1 نو زموږ سره په 2 نمبر پیج دی، چپټر 3 د لاندې زموږ سره په 4 نمبر پیج دی، چپټر 2 زموږ سره په 3 نمبر پیج دی. کنټرول ونیسئ وایي او کلیک یې کوئ نو چپټر 1 ته یې بوتلی. دغه شان که 3 ووهئ 3 ته به یې بوځي. دا زموږ سره د چپټرو کار دی په ټیبل آف کنټینټس کې. په دې کې بیا لیول 2 نو ګوره یاد ساتئ په چپټر 1 ته زه لاړم مثال په طور باندې چپټر 1 کې دلته کې په دې ځای کې یو داسې خبره ده چې مثال په طور باندې هغه فانډامنټل دی که هر څه شی دی. ما ورته ولیکو مثال په طور کمپیوټر ریپیرینګ سپیلنګ غلطي رایټ کلیک کوئ په خپله به صحیح کېږي. صحیح شو چې ریپیرینګ دا خو د زمانه سیوا غلط کو ریپیرینګ صحیح شو چې دا زموږ سره یو خبره ده بولډ مې ووهو خو یاد ساتئ دا په چپټر نمبر 1 کې دی.
اوس چپټر نمبر 1 کې خدا دی خو دا بوس مونږ دلته کې خایو څنګه نو په دې ریفرنس کې به مونږ زو 2 ته لیول 1 پځې خو لیول 1 خدا دی چې اوس کوم لیول 2 کو کنه جی او لاړ شو په دې ځای کې اوس په مونږ دوباره ټیبل بیا نه جوړو به اپډیټ ټیبل وو او په اپډیټ ټیبل کې به اپډیټ پیج نمبر هغه ټایم د پاره ویل کېږي کله چې زموږ سره دا پیج نمبر د دې کوم چې چپټر دا پیج نمبر بدلی شي د هغې دپاره استعمالیږي که تاسو اپډیټ انټایر ټیبل وښئ نو دا ټیبل چې تاسو ته څومره دی دا به مکمل یعنی مقصد دا مکمل به اپډیټ کېږي که هغه پیج نمبري او که هغه کې هر څه کې لیولي نو چې کله زه دا اوکې وهم نو دلته ګوره چپټر نمبر 1 کمپیوټر ریپیرینګ نو مطلب دا په چپټر نمبر 1 کې دنه کمپیوټر ریپیرینګ راغی که بیا په دې کمپیوټر ریپیرینګ کې دنه نورې چپټر خبرې مطلب ټاپیکونه نو په دغه ځای کې تاسو مثال په تور باندې په دې طریقو سره دا لیول 3 4 5 6 داسې استعمالیږي ټیبل اف کانټینټ خبره ختمه شوه فوټ نوټ اینډ نوټ څه ته ویل کېږي نو فوټ نوټ او اینډ نوټ باندې ځان پوهه کوئ نو د دې فوټ نوټ څه ته وایي او اینډ نوټ څه ته وایي کنټرول A کلیر فارمیټینګ فوټ نوټ او ان نوټ فوټ نوټ دی اخیر څه د فوټ نوټ وایي چې په کوم ځای دی ختمیږي دا لیکل لیکل مطلب ختمیدل مقصد دا دی کنټرول C کنټرول وی نو په دې ځای کې ختم شو کنه دی د فوټ نوټ وایي او ان نوټ دی ته ویل کېږي چې کله تاسو مطلب دا لیکل یو کړي د دې ځای پورې راغلی د دې ځای کې د اخر د ان نوټ وایي او دا استعمالیږي د دې لپاره چې کله مثال په طور باندې مونږ وغواړو یو ټکي معنی مشکل الفاظي نو په دې به تاسو دې سلیکشن وکړئ او که انسرټ فوټ نوټ یو وهو نو په دې اخر سر کې دلته به یو ون راشي دلته مطلب دا پښتو کې ورته مونږ ورته وایو کتل او په اردو کې ورته ویل کېږي دیکھنا صحیح شو جی دغه شان که دې ته تاسو راشئ نو دلته به تاسو وایئ دیکھنا صحیح شو جی دې نه علاوه زموږ سره راځي انسرټ ان نوټ نو دلته چې دا سټایل دی نو سټایل خو نه هوم نو دا هوم به یې سلیکټ کړو او دلته به موږ انسرټ ان نوټ ووهو نو په دې ځای کې زموږ سره دا یو ان نوټ جوړ شو دلته ولیکئ مثال په طور باندې ګر صحیح شو جی دې دپاره دا استعمالیږي بل زموږ سره استعمالیږي زموږ سره نیکسټ فوټ نوټ او پریویس نو نیکسټ که چېرته ډیري جو نیکسټ ووهئ جو هغې ته راغی که د دې نه مخکې ته یې راځي به که نه بیا خو نشي تللی نیکسټ ان نوټ ته به دې لاړ شي ان نوټ دلته کې اوس وګورئ هلته کې پړق پړق شروع کړو ان نوټ دلته لیکئ شو نوټ ویو فوټ نوټ ایریا نو اوکې کې فوټ نوټ ایریا ته لاړئ شو ویو ان نوټ نو ان نوټ دا دی زموږ سره ان نوټ دا شو دې ته بعد هغه استعمالیږي سیټیشن اینډ بیبلوګرافي مصنف دې ته سیټیشن بیبلوګرافي مطلب مصنف دا کتاب چا لیکلی دی نو مطلب تاسو که دلته کې راشئ او په دې ځای کې مثال په طور باندې دلته کې ولیکئ چې یاره کتاب چا لیکلی دلته لاړ شئ ایډ نیو سورس بک دی کتاب دی هر څه شی دی بک سیکشن یې دي په دې کې ټوټل قسمونه دي نو بک دی هلکه چا لیکلی دی مثال په طور باندې موږ به دلته کې لاړ شو دا یار زموږ سره علامه اقبال صحیح شو چې علامه یو علامه دی یو علامه دی علامه اقبال او ټایټل څه شی دی مثال په طور باندې اسلامیک واخلئ اسلامیک او ایرس په کوم تاریخ کې لیکل دی نو اوس خو دغه 2022 دی زه خیر 2022 څخه مثال در کوم سیټي مطلب کوم ځای دی مینګوره علامه اقبال یو دی دغه مونږ علامه اقبال نه ډېر شي علامه اقبال کېدی شي پبلیشر څوک دی برهان کمپیوټر انسټیټیوټ صحیح شو جی والیوم څه دی فرسټ دی سیکنډ دی تھرډ دی کم یو والیوم دی نو باید ته ولیکو فرسټ و دا زموږ سره یو قسم له سورس جوړ شو او دغه سورس چې تاسو دلته کلیک کوئ وکړئ نو دلته به راشي چې علامه اقبال او که دې ته مزید بیا ځي سړی ځانه ګوري نو ایډیټ سیټیشن مطلب دا دی پیجونه اتر ایر ټایټل نو مطلب دا دی چې ورکوئ اتر ایر ډیټ ټایټل وغیره دا ټول په دې ځایونو کې بیا ښیي خو دا زموږ کار نشي نن سبا د دې وخت تل دی نن سبا خلک دا په خپله په اولني کتاب په سر کې تاسو وینئ په خپله په ټیکسټ باکسو کې لیکلی مطلب دا دی کریټر نو مخامخ ته لیکلی پلانکې مطلب دا دی ایډیټر جو پلانکې او داسې وغیره ځای پبلیشر جو پلانکې دا د دې د وخت تل دی دا څوک داسې اوس خاص نه استعمالوي په دې به خپل دماغ نه خرابوئ کیپشنز البته دا اوس نن سبا دور کې استعمالیږي
کتابونو کې زیاتره زموږ سره کیپشنز دي. د شاته ته واپس لاړم په دې کې بعضې نیم ټایم کې زموږ سره داسې حسابي چې دې نه ما یو پیراګراف کاپي کو او نیو پاڼه مې کھولا وکړه دلته مې پیسټ کړو. په بعضې نیم ټایم کې کتابي دې نه مې کنټرول انټر بریک مې کړو یو پیج مې خالی کو ځان ته. نو پیجونه ما جوړ کړو جی دا ټول پیجونه ما جوړ کړو. په دې ځای کې اکثر ویل کېږي زموږ سره فیګر. نو فیګر مونږ به په فزیکس کې کیمسټري کې اکثر به مونږ فیګر 1.2 1.3 دا به مونږ ډېر زیات استعمالول. نو دا فیګر دپاره استعمالیږي په دې ریفرنس کې چې زموږ سره کم کیپشنز دي. اوس په څنګه استعمالیږي؟ نو زه به لاړ شم دې ځای کې نه به یو فیګر راواخلم. ما دلته ولیکو مثال په طور باندې کار گو مې ووهو دلته مې دا فیګر کلیک کو دی به دلته راشي. دا نه خوځېږي. نو یاد ساتئ تاسو ته ما ریپ ټیکسټ کې دا سکویر کړی دی. دا سکویر چې ما دلته کې راوړو په دې ځای کې مې کېښودو. خو دا به یاد ساتئ دا به انلاین ویت ټیکسټ ساتئ ځکه چې انلاین ویت ټیکسټ نو بیا به کار کوي هسې نه کوي. دا به باقي لیکل دی لاړو دې باندې به کلیک کړئ. نو په دې چې کلیک کوئ نو بیا به درته مشکلات جوړېږي. مشکلات څه دي اوس په تاسو پخپله وینئ. که زه دلته کې لاړم او د انسرټ کیپشن مې ووهو فیګر 1 به ته پخپله راشي. په دغه ځای کې راغلم. اوس که زه بره سر ته وخېږم په دې ځای کې زه انسرټ ټیبل او فیګر ووهم حقه زړه خبره په دې ځای کې هم ده فیګر او هارټ او دا غیره دي. بس فیګر په دې کې به نور ګوتې نو لیډر لاین کا اوکې ووهه. په دې ځای کې فیګر 1 راغی. که اوس تاسو کنټرول مثال په طور باندې نیسئ او ځئ نو دې فیګر ته به پخپله راځئ. په بعضې نیم ټایم کې دا اکثریت په دې اولنی لاین باندې کله چې دا په اولنی لاین نو بیا په دقې لپاسه په دې ټیبل کې دننه د فیګر 1 سره دغه هم راځي تصویر هم راځي. لکه اپډیټ وهمه انټایر ټیبل تصویر راغی. نو بعضې ټایم کې خو مطلب دا دی په کار راځي الګ فیګر 1 مطلب الګ دا تصویر دی. نو دا دې دپاره استعمالیږي فیګر چې څومره مطلب دا دی تاسو تصویران لګوئ په دغه طریقې لګوئ. که دا انټر تاسو ووهئ یعنې دا اوس دا تصویر انلاین ویت ټیکسټ دی. تاسو ما په دې پوه کړي یې انلاین ویت ټیکسټ مطلب تصویر ته اوس تصویر دوی نه وایي دوی به ورته څه وایي دا ټیکسټ دی. انټر دې ووهو نو دا اوس دویم لاین ته راکوشو. که زه اوس بره سر ته ځم او په بره سر کې زه څه چل کومه دا یو قسم له مطلب دا دی اپډیټ کومه دا ځای کې نو بیا به دا تصویر زموږ سره څه کېږي اپډیټ پیج نمبر اونلی نه وری اپډیټ انټایر ټیبل ځکه دا ټوټل ټیبل به اپډیټ کېږي. نو دې ته ویلی کېږي زموږ سره انسرټ کیپشن. اوس زموږ سره د کراس ریفرنس خبره کېږي. لاول د کراس ریفرنسز او د هایپرلینک په منځ کې ډیفرنس تاسو وپېژنئ. د کراس ریفرنسز او د هایپرلینک په منځ کې ډیفرنس دا دی چې کراس ریفرنسز استعمالیږي زموږ سره په ډاکومنټ کې دننه او هایپرلینک استعمالیږي د ډاکومنټ نه بهر. څنګه؟ داسې لکه مونږ که د بهر نه څه شی راوړو نو هغه د هایپرلینک په مدد سره به مونږ راوړو. نو د دې خو دا مطلب دا دی چې یو قسم له مونږ څه وکړه معنی وکړه. اوس ایکسپلینیشن ما الریډي لکه په انسرټ کې تاسو ته کړی هم دی. په انسرټ کې هایپرلینک کو هایپرلینک کار دا کوي چې بهر یو شی پروت وي سافټویر یا مطلب پوټ وي نو یو قسم له د هغې تعلق دلته کې جوړ کوي او مطلب دا دی چې بیا مطلب هغه به بیا تاسو قسم له هایپرلینک کوي که نه. هایپرلینک مطلب تعلق یې جوړ کړو نو تعلق د جوړېدو نه بس چې دی که نه هغه بیا تاسو کلیک کوئ نو هغه شی به دلته کولاویږي. او کراس ریفرنسز چې دي نو د دې مطلب دا دی په دې ډاکومنټ کې دننه که تاسو چېرته مطلب دا دی یو قسم له ریفرنسز یعنې تعلق جوړوئ نو هغه د دې کراس ریفرنسز کار دی زموږ سره. نو په اسانو الفاظو کې خو ما تاسو ته بیان کړه. اوس د دې مقصد لکه مونږ دا ټیبل آف کانټینټس یعنې انډیکس یعنې فهرست جوړ کړو دقه شانتې په دې کراس ریفرنسز باندې یو قسم له فهرست جوړیږي. زه اوس تاسو پوهه کوم دا ټول مې ډیلیټ کړو چې نوی جوړ کړم چې تاسو ښه پوه شئ. اوس لکه ما مثال په طور باندې بریک ووهو یو ډاکومنټ مې هسې ولیکو په دې سر کې زه ولګېدم ما یو قسم له څه وکړه ما دلته ولیکو کمپیوټر انفارمیشن.
صحیح شو جی دا یو ټاپک ته زموږ سره دی له ما هیډینګ ورکو لاندې بل پاڼې ته مې بریک کو ځان او په دې ځای کې مې د دې نه لږ ګوتې خوس کې دا کاپي کړه په دې ځای کې مې پیسټ کړه دلته مې ورته ولیکل مثال په طور باندې زموږ سره هارد یعنی هارد او ورسره هارد ډیسک انفارمیشن صحیح شو جی اوس دا زموږ سره یو بل هیډینګ شو دلته مې ولا هیډینګ 1 ورکو اوس د دې دواړو زه یو ټیبل جوړوم خو په کراس ریفرنسز په حساب سره نو سیمپل خبره ده دلته لاړ شي یو ټیبل اسی ځان کریټ کړئ دا کریټ شو په دې کې اوس موږ ولیکو سیریل نمبر صحیح شو جی سیریل نمبر شو دلته کې ما ولیکو مثال په تور باندې زموږ سره دلته به موږ ټاپک ولیکو ټاپک دلته ما ولیکو پیج نمبر اوس دا پیج نمبر ما ولیکو دې کې د اکثر غټې دې سره به لیکو خو اسکه مسلې کې اوس دې د ګورې جی دا یو کالم به غټ شو زموږ دا به ډیلیټ کو دا یو ټیبل ما جوړ کو اوس په دې کې سیریل نمبر دي نو یاد ساتئ چې کوم سیریل نمبر لګوي نو 1 2 3 ملي هي دا سي لکه مطلب د کم علم سټی کار دی ځان دې سیستم کوی چې ټول سلیکټ کوی او نمبرینګ ان کوی صحیح دی جی خپل طریقه دا نو تاسو خپل پويږي اوس دلته کې کمپیوټر انفارمیشن سره یو ټاپک دی اوس په یاد ساتئ انسرټ کې کراس ریفرنسز او دا ټول یو شی دی نو زه دلته لاړم په کراس ریفرنسز کې اوس ګورئ لاول به که ستاسو په هغې کې نمبر نو نمبر ستاسو د مخې ما ولګول که نه که ستاسو په هغې کې مثال په طور باندې هیډینګ وي جو هیډینګ مې دی کمپیوټر انفارمیشن هارډ ډیسک انفارمیشن دې کې ما کلیک کړی دی په دې کې اوس زه کراس ریفرنسز ته ځم کراس ریفرنسز کې مې دلته کې هیډینګ راوغستو دلته کې انسرټ از هایپر لینک کمپیوټر انفارمیشن ما کلیک کو کلیک شو جی دویم نمبر ته هم زم دوباره بندولو ته بالکل حاجت نشته کراس ریفرنسز کې چیکینګ کیږي دسې مطلب تاسو که کلیک کوئ نو کیږي صحیح ده جی نو دې کې ما تاسو ته ووایي که نه جی دغه کیږي دا طریقه داسې کیږي مطلب دا دی چې دې بندولو ته حاجت نشته په دې ځای کې مې هارډ ډیسک انفارمیشن ولیکو اوس دا زموږ سره یو قسم له لینک دی لینک دا لګوټې زه راغټوم ځکه چې زموږ سره سایز ولا لګوټې برابر کو او بل دا هیډینګ دی نو یاد ساتئ دا هیډینګ اکثر مسلې جوړی دا ما راغټ کړو لګوټې اوس نږدې کړم اوس تاسو په دې کې دریم که جوړیږي صحیح ده جی کنټرول یې ونیو او کمپیوټر انفارمیشن کلیک کوي جو هغه ځای ته لاړو دغه شان که مونږ کنټرول ونیسو هارډ ډیسک ته لاړ شو نو هارډ ډیسک ته مونږ تللی شو نو مطلب دا مونږ ځان له یو قسم له کسټم ټیبل لغ کو یا کسټم انډیکس یا فهرست ټیبل لغ کو اوس دې نه پس که به کې مونږ پیج نمبر لګو څنګه به لګو د هغې دپاره هم دغه طریقه ده چې لاړ به شئ ریفرنسز ته کراس ریفرنسز ته په دې ځای کې چې کم کمپیوټر انفارمیشن دی په دغه ځای کې به کلیک کوئ او دلته به پیج نمبر ووهئ نو چې پیج نمبر تاسو کله دې ځای کې نه ووهو نو دلته کې چې اوس تاسو په دې ځای کې مطلب کله کمپیوټر انفارمیشن انسرټ کوئ نو پیج نمبر به انسرټ کیږي تاسو ګورئ چې 2 نمبر راغی دغه شانتې دا وګورئ دلته به دا سلیکټ کوئ ځکه چې موږ د هارډ ډیسک انفارمیشن پیج نمبر سلیکټ کوو کلیک به کوو چې داخل شو ورته 3 وده راغی په دې طریقې سره زموږ سره کراس ریفرنسز استعمالیږي هم د ډېر شی طریقې دي د باقي چې تاسو مطلب دا یو قسم له خپل پریکټس وکړئ نو ښه به پوه شئ نو دا زموږ سره کراس ریفرنسز په دې کې هیڅ ګران نشته خو هایپرلینک استعمالیږي د بهر سره د بهر یو شي سره تعلق جوړول هایپرلینک د دې بهر کار دپاره استعمالیږي او زموږ سره کراس ریفرنسز چې دی هغه استعمالیږي زموږ دننه کار یعنې ډاکومنټ کې دننه اوس په راځو انډیکس ته نو انډیکس څه دپاره استعمالیږي دا یاد ساتئ دا د نیمز دپاره ډکشنریانو دپاره ډېر زیات استعمالیږي تاسو مثال په طور باندې دلته کې راغلی په دې ځای کې نوم ولیکو یو قسم له شروع مې ولیکوله د ABBAS نه عباس نه بیا مې ولیکو مثال په طور باندې بابر بیا مې ولیکو مثال په طور باندې وقاص بیا مې ولیکو واجد بیا مې ولیکو مثال په طور باندې کمال نو موږ وایو چې د دې نومونه د یو قسم له انډیکس یعنی فهرست جوړ شي نو د دې فهرست د جوړولو دپاره طریقه کار دا دی چې تاسو به یو نوم سلیکټ کړئ
مارک انټری ته ولاړ شئ. په دې مارک انټری کې به تاسو نورې ګوتې نه وهئ، صرف په نوم چې کوم سره اډ کړی مارک کوئ. نو مارک شو، ډبل کلیک کوئ، مارک کوئ، مارک شو، ډبل کلیک کوئ، مارک کوئ، ډبل کلیک کوئ، مارک کوئ. چې کوم مارک شي تاسو ته به د دې ته مخامخ په خپله ښکاري عباس 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 عباس. اوس دا یاد ساتئ چې دا نښه د کوم ځای کې کړې تاسو ته ما ویلو شو هایډ، دا چې ووهئ بیا به تاسو ته نه ښکاري، چې دا ووهئ بیا به تاسو ښکارېږي. کوم چې پټي هغه په دې ښکاره کېږي، کوم چې ښکارئ او ښکارئ هغه نه ښکاره کېږي. بیا دا زموږ سره ریفرنس کې مارک انټري خبره وه. اوس دا یاد ساتئ مارک انټري. اوس په دې نه موږ ټیبل څنګه راغو، نو هغه طریقې ده، خو دلته ولاړ شئ انسرټ انډیکس ته. په دې ځای کې بس فینسي وایي، فینسي زموږ سره بیا دغه کوم چې د ډکشنریانو کوم حساب په هغه طریقه باندې انډیکس جوړ شي. تاسو وګورئ په A کې زموږ سره عباس دی، په دویم نمبر پیج دی. K باندې زموږ سره کمال دی، په دویم نمبر پیج دی. په B باندې زموږ سره بابر دی، په دویم نمبر پیج دی. W باندې زموږ سره داسې. اوس که زه دلته کې لاړ شم کلیک مې پیجونه مې ولا بریک کړه، نو بریک مطلب دا دی چې اوس مثال په طور باندې د دې پیج نه دا ووړي، دا د بل پیج ته وړي، نو ټول بدل شو، هر یو جدا جدا پیجونه باندې ولګېدو. اوس چې کله زه دلته کې راشم او په دې ځای کې ریفرنسز کې زه اوس دلته کې اپډیټ وهم، نو یاد ساتئ په خپله به زموږ سره پیجونه هم اپډیټ شي، هر څه به اپډیټ شي. که بل نوم ورسره مونږ مطلب دا اډ کوو، نو مطلب دا بابر سره دلته اوس اډ کوم بابو. نو اوس یاد ساتئ کله چې زه دا هوم ته لاړ شم دا ووهم، نو په دې ځای کې ګوره بابو نه دی، بابو دی دلته کې بابر لګوي. دا زموږ یو غلطي ده، لہذا غلطي دا ده چې کوم شی پټي داسې پټي او زه دلته کې راشم او انټر داسې وهم، نو دا وره نقصان دی. تاسو به دا شی کولا وهئ، بیا دلته کې کلیک کوئ او انټر به وهئ، بیا به بابو لیکئ، نو مطلب بیا به کار کوي. صحیح ده جی. دا به سلیکټ کړئ، ریفرنسز ته ولاړ شئ، مارک انټري به ووهئ، مارک انټري کې به صرف مارک ولګوئ، بس خبره ختم. بیا ولاړ شئ د دې کې نه مطلب دا بند کړئ چې تاسو ته مطلب په نظر راځي. دلته کې جو تاسو کله اپډیټ ووهئ دغه نوم به په B کې په خپله رادننه شي، اپډیټ بابو 3 راغی. صحیح شو جی. مارک سیټیشن هم دغه طریقه ده، هیڅ نور به کې څه نشته. کنټرول N مې ووهو، پیج مې بریک کو، د بریک نه پس لاړم دلته مې ولیکو مثال په طور باندې څوک، دلته مې ولیکو ABBA بس عباس بابر او بیا مې ولیکو کمال. صحیح ده جی. دا درې نومونه صرف لیاوټ یې بدلېږي، چینج یو زموږ سره راتلي د ډکشنري په دغه باندې، یعنی مقصد دا دی زموږ سره ریفرنسز کې انډیکس چې دی دا یو دا د ډکشنري په حساب راځي، او دا زموږ سره مطلب ټیبل اف اتورایز چې دی دا زموږ سره د دې څیزونو په شانتې راځي کوم چې لاول مونږ وکړو. سلیکشن به وکړي، مارک سیټیشن ته لاړ شه، مارک شو، دلته کلیک کا، ډبل بیا دا مارک ډبل کلیک کا، مارک کو، لاړ شه اوس برستر ته، په دې ځای کلیک کا، انسرټ ټیبل اف اتورایز جوړ کا. هغه شیزونه دي په دې کې به نو ګوتې نه وایي، فارمل که وهئ او که فارمل ټمپلیټ وهئ او که دلته ولې دا بدلوئ. هغه شان جوړ شو. دې کې دا سامان چې اوس کوم کولاو دي دې ځای کې نه یې بند کړئ، هایډ اینډ شو نه. عباس زموږ سره شو مطلب په څو باندې دویم نمبر پیج که ځای ورته نو دلته کې وره کنټرول کار نه کېږي، دا زموږ سره لینک کېږي نه. صحیح شو جي. دا خو د دې ریفرنسز زموږ سره اسان کار و خبره ختم. په دې کې دغه طریقې باندې ډیفاین کېږي. نور مطلب دا په خپلو کې تاسو مطلب ځان له یو قسم له کارونه کوئ، نور سمجھ به الله پاک درکوي. ما درته وکړو، تاسو خپل کوشش کوئ، نور به مزید به الله پاک په دې کې نور مزید مخې ته توفیق درکوي.